د چیټ جی پی ټی نه راځي تاسو کو چې موږ ته د رولز of variable name in PHP د PHP کې چې د ویریبل نیم سره رولز دي چې د موږ ته هغه وخی چې هغه رولز موږ په زده کو چې ویریبل نوم موږ څه صحیح خو دې شو څه نشو خو ټیک ده نو دی به موږ دا ریسپانس جنریټ کی دا غینه پس په دا ټول رولز چې موږ وګورو دا ریسپانس چې دا جنریټ شو ریسپانس کې دا چې رولز څه دي نو رولز چې دي هغه د PHP کې چې دي دغه چې دي PHP variable names are case sensitive case sensitive مطلب دا چې یو ویریبل نوم ما کیپټل ورکو یو سمال نو هغه به ډیفرنٹ د کوم ورکو ډالر نیم از ایکوال ټو ډاټ کوډ ٹھیک شو بل ما ورکو چې ډالر نیم یو ټکی هم کوم کیپټل کو ٹھیک شو یا یو هم ما په کې کیپټل کو اولنې شو یا اخرنې شو ٹھیک تا او از ایکوال ټو ایکسپریس ٹھیک شو دا دوه ما دا کړل نو ایکو دا دوه چې دا بالکل جدا جدا ویریبل کنسیډر کیږي به ټیک شو ډالر نیم ټیک شو نو مخکې به زه یو بریک ولګوم ایکو بی آر او دینه پس په هم زه یو بریک ولګوم او بیا به زه لیکم چې ایکو ډالر نیم ټیک شو نیم دا دوانه چې دا بالکل جدا جدا ویریبل به کنسیډر کیږي نو مطلب دا چې کله یو ویریبل له نیم ورکوي نو کیپټل سمال ته به خیال کوئ ځکه چې په یو دغه کیپټل سمال هم چینج شو نو دا ویریبل پورا نوی ویریبل کنسیډر کیږي بل دا چې ویریبل نیم به د ډالر ساين نه شروع کیږي ټیک شو او انډرسکور به راتلی شي په اوله کې چې د انډرسکور راتلی شي ټیک شو په اوله کې سپیشل کریکټر بل څه سپیشل کریکټر چې دی سپیشل کریکټر سره لکه دا ټول سپیشل کریکټر پرسن شو اپر کیس شو ان شو سٹار شو دا شانسونه کریکټر سری دا ټول سپیشل کریکټر دي ویریبل په نیم په اوله کې دغه راتلی شي انډرسکور راتلی شي انډرسکور نیم دې راتلی شي ټیک شو او په اوله کې لکه دې پرسنت یا 3 4 دا ویریبل په نیم په اوله کې نشي راتلی ټیک شو دویم رول دا شو دریم رول چې دی کنه هغه پسې دی سپیس په پکې نه ویریبل د نوم په منځ کې چې سپیس پنه ټیک شو لکه فرض کزه یو دغه اخلم لکه ویریبل نیم اخلم چې ډالر فرست نیم ټیک شو از ایکوال ټو علی نو دا غلط دی ویریبل بنوم کې سپیس نه سپیس په ځای باندې چې د انډرسکور به لګوم ټیک شو کا انډرسکور نه لګوم نو ډبل سینټیکس دې ته ویل شي کیمل کیس نو او د دویم ورډ چې دغه ولنه ټکی به کیپټل کوم په منځ کې به خالص سپیس نه راځي د ویریبل د نوم ټیک شو نو فرست نیم ټیک شو د قشانته په داخله ځری کم بل چې د ریزرو ورډز چې کوم دي کنه ریزرو ورډز ز ویریبل نه نوم نشم ورکولای د مخکې ما ویلو کنه چې ویریبل زار سره نوم ورکولای شم لکه نیم ایج مارکس هر څه ول زور کولای شم ټیک تا خو دلته کې سر ریزرو ورډ دي چې چانه شم ورکولای لکه دلته کې دا ایکو چې دی کنه دا ایکو PHP د خپل یو مقصد د لپاره استعمالي PHP ایکو د دې مقصد د لپاره استعمالي چې دې په سپرنټ کوي نو زه ایکو چې نشم ورکول ټیک شو ایکو بزا خپل ویریبل نیم نشم ورکول د قشانتي if while for each دا هم زه نشم ورکول ټیک شو while شو for each شو لکه دا به زه ویریبل نوم نه ورکوم ټیک تا دې ته ویل شي ریزرو ورډز ریزرو ورډ چې دا به ویریبل نوم نه یوز کیږي نو دا وشو د ریزرو ورډ ریزرو او سپیسز سپیس په کوم نه ریزرو ورډ بم نه یوز کیږي ټیک شو بل خبره دا دلته کې کړی دا چې descriptive and meaningful variable names are recommended for better code readability choose name that reflect the purpose of content of variable لدې نوم ورکول پکار دي چې هغه readability برابر چې دی variable نوم کار څه دی لکه دی variable لدې نوم ورکړل دی جان چې دی سوري دی جان کوم ویلیو چې سٹور کړ ویریبل نوم ورکړل دی فرست نیم نو فرست نیم نه بالکل پته لګي چې دی ویریبل کار سره لکه دا 25 ته نو دی ویریبل د نوم ورکړل دی ایج نو پته لګي چې دلته ایج دی ټیک شو نو ویریبل نوم دسی ورکول غواړي چې هغه پته لګي چې یار د دې ویریبل کار سره ورپسې خبره د لیک کړي د کیمل کیس دې ته ویل شي کیمل کیس چې ویریبل سټرکچر بدی سي چې اولنې ورډ بسمالي
بیا چې په ویریبل کې ملټیپل ورډز نو دویم ورډ چې کله سٹارټ کیږي نو هغه اولنې ورډ به کیپټل یو سینټیکس دا هم دی دی بل ته آی تھنک چې سنیک کیس وای هغه دسی دی چې دسی هغه ډالر فرست انډرسکور نیم یوزر ورس کا هغه سو ویریبل نوم هم نه کنه ویریبل نوم پاغي پمنس کې انډرسکور راځي کوم ځای کې سپیس ان سپیس پمنس کې انډرسکور راځي یو دغه طریقه ده یو دا چې کیمل کیس یا ولنې ورډ چې د کیپټل کې چې تاسو کوم فالو کوئ ځوانه فالو کولای شئ ټیک ده او بل ریکمندډ خبردار چې دغه یوز کړی شي انګلیش لایک ورډز چې کوم دي کنه هغه یوز کړی شي اخوا دی خوانور کم کریکټر چې دی هغه پکې یوز نه کړی شي ځکه چې په انډرسټانډینګ کې اسانه نو دا شو د ویریبل لپاره رولز دا رولز چې ذکر شونه په دې رولز ورپسې چې د نیکسټ خبره چې بیا دلته کې کړی دا هغه کړی دا چې ورپسې بیا سیز د کول غواړي هغه دی کنټرول سټرکچر به د کول غواړي او بیا چې د فنکشنز دا دوه شیزونه پاتې شو چې اوس پسې کنټرول سټرکچر مونږ وګورو په نیکسټ ویډیو کې یا دوه ویډیوز کې او بیا پسې فنکشنز وګورو دا غي نه پس چې کوم پروجیکټ مو په هغه باندې خپل کار شروع وکړو